د ملي دفاع وزارت له لوري په خپاره شوو خبرپاڼو کې طالبانو ته دا وختو شمیرې روزګان ولایت کې داود طالب ترهګرو وژل کېدل. تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ اړوند طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 7 طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. همداراز د دښمن 14 پټنځایونه، 7 میله وسلې، 3 موټرسایکل او د مخابرې 3 پایګانې د یوه اندازه مهماتو سره له منځه یوړل شوې. په بل راپور کې ملي دفاع وزارت وایي هلمند کې هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. تېره شپه هوایي ځواکونو د هلمند ولایت سنګین او ناوې ولسوالیو اړوندو سیمو کې طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 12 طالبان وژل شوي، 6 تنه ټپیان شوي دي او د دښمن 2 قرارګاوې هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا دفاع وزارت په بل راپور کې وایي غزني کې 15 طالب مین ایښودونکي وژل شوي دي. تېره شپه ترهګرو طالبانو غوښتل چې د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ اړوند سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي چې د هوایي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې 15 حرفوي طالبان ووژل شول. بلخوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي تېره شپه کمانډو ځواکونو د بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ اړوند عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 طالبان ونیول شول. همداراز د یادو نیول شوو طالبانو سره 10 میله بېلابېل ډول وسلې، د ایکم 3 مخابرې، 4 موټرسایکل او داسې نور وسایل نیول شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو طرفه لیدلې وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت